چالو شو. السلام علیکم. ډېره زه چې زه چېرته ویډیو مونږ جوړه کړه یا مونږ مخامخ زه ویډیو کیمرې ته مخامخ رالو، دا شی زمونږ نه لګي. زمونږ دا چې لګي وروره مخامخ هم بیا لګي دا ګز او دا میدان، خو مجبور یې کړلو ځکه چې دوه درې کسانو ورته وکړل نو مو چې دا مونږ یې مجبوره کړو. پوه شوې خیر پښتاني یو که نه، لکه جذبات لرو. نو ما چې راشه ته مو ورته یو ویډیو جوړه کړه چې جهانګیریا که یوسف جان هر رنګې دی، کم از کم که هر رنګې دی، خو کم از کم چې دا ستا په شانتې کارونه خو نه کوي لکه ستا چې کم د پښتو نوم وشرمولو ته څه کارونه کوې. نن سبا وړه وړه بچي چې ګورې په ستا په طریقو او تو طریقو باندې روان دي. ولې جهانګیري تعلیمه د انډیا د سیټ ته کېښوده، انډیا ستا په مخ کې اوس څه ده. یو فلم کې ډایلاګ چې کړی دی، کم یو فلم دی مونږ له خو نوم هم نه راځي، موږ خو دومره ګورو نه، الحمدلله خدای ته نه ساتلي یو. دا فیسبوک باندې خلک د هغه لپاره ورکوي. لکه نشه فلم دی که کم فلم د هغه کې چې تا یو پارټ یې کړی دی او یو سین دی کړی دی او ویلي دي چې دا سیکسي ببل نه دی، جینه لري ببل ور کړی دی. نو سیکسي ببل نه دا خبرې لکه په انډیا فلم بلکې چې په انګلیش انګریزي فلمونو کې ما دا خبر نه دی چې ورته ویلي چې this is not a sexy bubble، او تا ورته پښتو کې دا خبره کړې ده چې دا سیکسي ببل نه دی والا. او بیا چې تا هغه یو انټي ټلیفون کړی دی چې ته به سبا خپله مور هم د پیسو لپاره خرڅه کړي. نو بالکل د ضروري ښې درته ویلي دي سبا به ته خپله هغه خبره دې نه ښه خبره دا ده چې هلته لاړ شه لاهور لا هلته لاړ شه دلالي شروع کړه. پوه شو هیره منډي وه که کوم ځای و هغې ځای کې دلالي ښه زبردسته شروع کړه. نو دې فلمونو نه د هغه کار ښه دی. یوسف جان که هر رنګ دی وي زمونږ ورور دی. پوه شوې ستا ورته ویلي چې ښځې جړوي یا نران جړوي که هر څه کوي، خو کم از کم هغه خپله پښتو یا خپلې پښتو بېزتي خو نه کوي لکه ته چې کې. صحیح ده یوسف جان که هر څه کوي. دلته دوبیل هم راغلی و، په هغې باندې ترې ډېر خلک اخشي وو چې دا مسافرانو پسې کونو پسې سر دی او داسې او هسې مسافرانو له داسې هغه کوي. صحیح ده منم، په هغې باندې زه خپله والله چې ما هم لږ غوندې هغه ترې نښ شوی و، خو کم از کم هغه پښتو خو عزت خو لري که نه، پښتو خو یو نوم هغه کړی دی که نه. داسې خو نه دی چې ستا په شان دی پښتو یې پښپو کې راکاږله او هر څه تش مش کړی. نو ګرانو کتونکو دا زما ویډیو ده، دا څومره شیر کوي زیاته نه زیاته یې شیر کړئ وروره چې دا جهانګیر خان له د ټولو وروڼو له دا میسج ورورسېږي چې زمونږ کوم د کې پي کې هغه د پرویز خټک ته چې د هغې له ورورسېږي چې په دې فحشه فلمونو باندې پابندي ولګوي. یو سینسر بورډ ورله جوړ کړي، هغې کې اول ګوري چې دا فلم د کتو لایق دی که نه دی. اوس لکه اورېدلي مې دي لکه داسې ما اورېدلي مونږ له خو دومره پته نه، مونږ خو د سینما نه مخکې به تلو رښتیا خبره چې اوس خو الحمدلله د الله رحم دی که نه خدای ساتلي وو چې دا فحشه فلمونه راغلي دي. نو نن د سینما مخ لیدلی او نه ورغلي یو او اورېدلې مې داسې دي چې پرویز خټک هم دا نشه فلم چې کوم دی دا پرویز خټک هم اورېدلی. نو پرویز خټک چې دا فلم لیدلی دی نو کم از کم وایي هغه فلم بیا دې نه پس چلېدلی هم نه دی. نو کم از کم چې پرویز خټک دا اقدام واخلي چې وروره دا شیونه په کې پي کې کې بند. اوس په نسوارو باندې ته ټیکس لګې، په نسوار پرېږده، په دې باندې ته ایکشن والا او دا فلمونه فاحش فلمونه ختم کا، دې له سزاګانې ورکه. سواتې دی او جنګیری دی او بل هغه یو بل دله غوندې دی د بډابېرې دی که کوم ځای. زه خپله د بډابېرې یم وروریه، دا خبره نشته. زه خپله د بډابېرې یم، شاهد خان دی که کوم ځای شاهد دی که څه شی دی څه نوم یې دی. نو وروره ځانونه یې راته شرمولي دی. پوه شو بس هغه لاهور نه په هغه خبره 15,000 روپۍ باندې ښځه راولي او دلته وروره خالد یاسمین ده که چې د هغې ډبلینګ په کېږي چې دا سیکسي دی او دا داغه دی او کپړې وباسه او هغه وکړه. نو دا وروره ډېره د بېعزتۍ خبره ده زموږ لپاره. نو پرویز خټک صاحب تاسو له زموږ اپیل دی چې په دې شي باندې تاسو اقدام والي. عمران خان له خاص स्पेशल इमरान खान हम खुद ही सपोर्ट करूँ और इमरान खान हम तो आपको सपोर्ट करते हैं भाई, लेकिन प्लीज़ ये हमारे KPK का जो फहाशा फिल्म चल रहा है आजकल ना, तो उस पर प्लीज़ ये हम आपके बिल्कुल अपील कर रहे हैं कि इस पे एक्शन भरपूर एक्शन लो और इसको भरपूर बंद करो कि इसके बाद जो सिनेमा होगा जो भी होगा वो सब कुछ बंद होगा. तो हम भी इंशाल्लाह आपके शाना बशाना खड़े होंगे इंशाल्लाह. हमारा वोट आपके साथ है. ओके सर जी, तो मा वीडियो ډیره ډیره شیر کړو. والسلام.